په تیرو شلو کلونو کې پر بهرني تمویل ولاړ متزلزل اقتصاد څخه نیولې بیا پر هیواد د اسلامي امارت له حاکمیت سره سم په خپلو پښو درېدلي اقتصاد پر لور پر هیواد د اسلامي امارت له حاکمیت سره سم د مالیې وزارت اړوند اداري چارې په چټکۍ سره منظمې شوې او په فعالیتونو یې پیل وکړ. د وړ او متحدو اشخاصو پر دندو ګمارل، د مهمو برېښنایي سیسټمونو فعالول، د سترو دولتي عایداتي شرکتونو فعالول، په شفاف ډول د مالیې راټولول، د 3 میاشتنۍ او ورپسې د کلنۍ بودیجې جوړول او د ټولو دولتي کارکوونکو د معاشونو ورکول د مالیې وزارت مهم مسؤلیتونه وو چې په ترسره کولو سره یې د هیواد د اقتصاد په مثبت خوځښت کې رغنده رول ادا کړ. د دې ترڅنګ د ملي بودیجې په پراختیایي برخه کې د سترو اقتصادي پروژو د تمویل لپاره د بودیجې ځانګړي کول چې په ملي اقتصاد مثبت او ګټور تاثیر لري، لکه د خوشتېپې ستر او ملي کانال، د هرات خواف د ریل پټلۍ او ځینې نورې اقتصادي پروژې چې په ترسره کولو سره یې زرګونه هیوادوالو ته کاري فرصتونه برابر شوي او د ملي اقتصاد په پیاوړتیا کې رغنده رول لوبوي. د مالیې وزارت د رهبرۍ غوره مدیریت او مثبت نړیوال اعترافونه د افغانستان د ګمرکونو په تاریخ کې تر ټولو لوړ ګمرکي عواید. د روان 1401 مالی کال په لومړیو 11 میاشتو کې د هیواد د ګمرکونو څخه 100 میلیارډ افغانۍ عواید راټول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت له حاکمیت وړاندې هیڅ کله هم د هیواد د ګمرکونو کلني عواید له 2 میلیارډ افغانۍ څخه لوړ شوي نه وو. اوس مهال د هیواد ټول ګمرکونه د سوداګریزو مالونو د چټک طی مراحلو په موخه 14 ساعته فعالیت کوي او د سوداګرو په وړاندې پرتې ټولې ستونزې له منځه وړل شوي دي. د سترو عایداتي سرچینو فعالول. د مالیې وزارت اړوند د دولتي شرکتونو لوی ریاست د اسلامي امارت له حاکمیت وروسته 9 مهم عایداتي شرکتونه فعال کړي چې په ټولو فعاله دولتي شرکتونو کې 55,000 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. همدارنګه د دولتي شرکتونو اړوند 12,903 تجربه ځمکه له غصب څخه راګرځول شوې ده. نړیوال مثبت اعترافونه. د افغانستان اسلامي امارت بریالۍ اقتصادي پالیسي او په ځانګړي توګه د مالیې وزارت د رهبرۍ غوره مدیریت او د پاموړ اقتصادي لاسته راوړنو د نړۍ پام هم ځان ته راواړوه او په افغانستان کې د مثبت اقتصادي خوځښت په برخه کې د حکومت کړنې خورا مثبتې وارزولې. نړیوال بانک په افغانستان کې د اقتصادي پرمختګ په اړه ولیکل. په 2022 میلادي کال کې د ملي عواید او صادراتو کچه کې د پخوا په پرتله د پام وړ زیاتوالی راغلی. د دولتي کارکوونکو معاشونه پر وخت ورکول شوي، د خوراکي توکو او نفتي موادو بیې ټیټې شوي، د افغانۍ ارزښت ثابت پاتې شوی او په ټوله کې په 2022 میلادي کال کې د افغانستان اقتصادي وضعیت مثبت خوځښت کړی دی. د روڼتیا نړیوال سازمان هم د اسلامي امارت پر رڼې اقتصادي تګلارې اعتراف وکړ. د اسلامي امارت تر حاکمیت لاندې افغانستان د فساد سره په مبارزه کې د روڼتیا 4 مثبتې نمرې ترلاسه کړي او د 180 هیوادونو په لومړي کې 150 ځای خپل کړی دی. په افغانستان کې د اقتصادي پرمختګونو په تړاو د نړیوالو سازمانونو مثبت څرګندونې داسې مهال کیږي چې په هیواد کې د اقتصادي ودې په موخه سترې اقتصادي پروژې پیل شوي دي او ترڅنګ د لویو معدنونو د استخراج تړونونه لاسلیک شوي، چارې پیل شوي او همدارنګه د سیمې له هیوادونو سره ښې سوداګریزې اړیکې ټینګې شوي دي.